د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ د خصوصي او دولتي رسنیو له استازو ویاندویانو سره د همغږۍ ناسته په دغه ناسته کې د مسؤلینو سربیره ختیځ کې د دولتي او خصوصي رسنیو استازو او د ګڼ شمېر دولتي ادارو مطبوعاتي مسؤلینو برخه اخیستې وه. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس قاري احسان الله ساجد وایي له دغې ناستې موخه د رسنوالو ستونزې اورېدل او دوی ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو رامنځته کول وو. نن هم د دولتي او شخصي رسنوال او همداسې د مختلفو ریاستونو ویاندویان راټول کړي وو او هغوی سره ما ستونزې او مشکلات شریک کړه او یو د هماهنګۍ غونډه ورسره او آینده به انشاءالله دغه غونډې دوامداري میاشت کې به یو ځل انشاءالله دغه غونډې سره کوو. د دغې ناستې ګډونوال خبریالان د دغه ډول ناستو د هرکلي تر څنګ د دوام غوښتنه کوي. موږ هیلهمند یو چې د اطلاعات او کلتور ریاست دغه ډول ناستې چې کومه نن جوړه شوې وه دا دوامداره کړي او د رسنیو او د رسنوالو ستونزې واوري او د حل لارې ورته بیا مومي. په دغه غونډه کې خبریالانو په خلاص مټ باندې هغه ستونزې او مشکلات چې دوی البته د کاري ساحه کې له ځانه سره لرل له اطلاعات او فرهنګ رئیس سره د دغې ادارې له نورو کارمندانو سره شریکې کړلې هغوی په ورین تندي باندې واورېدلې او د حل په موخه باندې ځینې خبرې وکړه او ځینې خبرې له ځان سره یادداشت کړي چې په هغې باندې به د حل په موخه کار کوي. د معلوماتو له مخې ننګرهار کې اوس مهال د دولتي راډیو ټلویزیون ترڅنګ 14 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي.